په کابل کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د کابل انتاني روغتون ته د هغو ناروغانو د ورتګ شمیر زیات شوی چې پر کولرا او کانګو ناروغیو اخته شوي دي. ډاکټران وایي کولرا یو موسمي حاده اسهالي ناروغي ده چې د ناپاکه خوړو او د هوا په ګرمېدو سره انسان ته پیدا کیږي، او وایي چې که پر وخت درملنه ونه شي نو د انسان د مړینې لامل هم ګرځي. دوی همداراز زیاتوي چې په دې وختونو کې د ساده اسهال ناروغان هم مراجعه کوي، او د دې ترڅنګ پر کانګو ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. ساری ناروغۍ یا انتاني ناروغۍ پیښې چې دا اکثریتا موسمي دي، په دې وروستیو کې ډېرې شوي، بالخصوص کولرا، د کانګو ناروغۍ او میزال یا پوام اصطلاح چې ته سرخکان ویل کېږي، دې پیښې ډېرې شوي. بعضې اوقات د کانګو پیښې ډېرېږي او بعضې اوقات هم د کولرا پیښې ډېرېږي. خو دغه اوس شپو ورځو کې دغه پیښې دواړې مخ په ډېرېدو باندې روانې دي او د کابل انتاني روغتون ته مراجعه کوي. په دې ورځو کې انتاني روغتون ته د ساده اسهال ناروغانو د ورتګ شمیر زیات شوی، خو ترڅنګ بیا د کولرا ناروغیو د مثبتو پیښو شمیر هم مخ په ډېرېدو دی. هغه ښځینه او نارینه بستر ناروغان چې پر اسهال ناروغي اخته شوي وایي چې اوس تر درملنې لاندې دي او دلته یې غوره درملنه کیږي. کله مې چې دلته مراجعه وکړه ورغلم، ټولو ډاکټرانو راسره ښه رویه وکړه او زه له ټولو مننه کوم. څه ته مو چې اړتیا درلوده موږ ته یې چمتو کړي دي. د اسهال ناروغۍ سهار د 10:30 بجې وې، هغه وخت پیدا شو، بیا لاړم شفاخانې ته سیري مې راکړل، بیا د غوځه علیاباد ته راغلم، علیاباد نه یې دلته راولېږلم. ډاکټران وایي په ساده اسهال او کولرا ناروغۍ اخته کسان باید ژر تر ژره روغتیایي مرکز ته ولېږل شي، او زیاتوي هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او داسې ناروغ ورته پیدا شي نو لومړی باید په کور کې ناروغ ته ORS محلول او داسې نور مایات ورکړل شي او بیا تر روغتون یوړل شي. مریضي کولرا ناروغي کولی شي چې په څو ساعتونو کې د بدن اوبه کمې کړي او د بدن د اوبو کموالی ناروغ بیا یوې بلې مرحلې ته بیایي چې د انسان د وینې ټیټ فشار رامنځته کوي. کله چې د وینې فشار سقوط وکړي د بډوډو دنده سره ګډوډېږي چې دغه څان د بډوډو د له منځه تللو او بالاخره د انسان د مړینې لامل کیږي. په دې وروستیو کې چې په هیواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې، ورسره جوخت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د کانګو او کولرا ناروغۍ هم زیاتې شوې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.